نړیوالې رسنۍ د افغانستان د شتمنیو کنګل ادامه غیر قانوني اقدام دی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو مخارکړی کوم امریکا د افغانستان د شتمنۍ غیر قانوني کنګل پای ته ورسوي. نړیوالې رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د اوسنی اقتصادي او بشري ناورین تر ټولو ستر لامل د امریکا د بندیزونو دی چې په دغه هیواد کې د اقتصاد فلج کړی دی او د سوداګریز به په ټپه ولاړ دی. او پیټن د دیموکراسي نشره په نړیواله تحلیلګرانو له خولې لیکلي چې امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د شتمنۍ کنګل کولو ته ادامه ورکوي او په خبر یې د اړتیا ده چې ژر تر ژره خپل د غیر انساني اقدام پای ته ورسوي، د افغانانو شتمنۍ آزاد کړي. دغه نشریه لیکلي چې امریکا په لومړي سر کې په غیر قانوني توګه د افغانانو شتمنۍ کنګل کړي او بیا یې د راپور هم خپور کړی دی چې شتمنۍ نیمایي په دسمبر د پیښې تر قرباني ته ورکوي چې اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې عمل دی. د نړیوال رسنۍ وایي چې د امریکا به ژر تر ژره د افغانستان مرکز بانک شتمنۍ آزاد کړي او افغانستان کې د بشري ناورین ته پای ټکی کېږدي. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.